نور مچوي بدعتيان هر ډګر او هر میدان ورخدلی رڼا ورځ مو ورته ستوري د اسمان خبره داسې ده ګورئ ګوره چې مولانا چې مطلق نه پیش کړي مطلق د کتاب الله دغه نه دي تاسې به خبرې دا واورئ زه دا خلکو ته وایم د عوامو خلکو ته ګورئ د مناظرې خپل طریقه ده دغه په مناظرو باندې د عوامو خلکو ډېر وخت سر نه خلاصېږي موږ د دې خلکو چلونه او ګیمونه موږ ته معلوم دي دا خلک دي زما قسم په الله یې که دا د فقه حنفي معتقدین دي دا زما خپل عقیده او ایمان بس ته پرېږده خبرې به نه کوې دا به راغه نه لرې راغه نه لرې شل قسمونه واخله بیا پرېږده خبره وه ځکه د دې خلکو رایه دا ده د دې خلکو رایه دا ده چې د دوی د رایې موافق هغه منم او چې د دوی د رایې ناموافق هغه نه منم یهودو به داسې کول چې قرآن کې به بعضې منل بعضې به نه منل چې د رایې سره به برابر و هغه به منئ چې نه به منل او چې نه به برابر هغه به نه منله دغه کتاب ما د دې لپاره نه دي پیش کړی چې زه درته د دعا په ثابته کړم د دعا د اثبات لپاره لله الحمد احادیث د خدای د ربدو موجود دي هغه وخت به زور ته پیش کړم چې د فلا موضوع زما سره ولیکي دلایل ولیکي بیا به دې حدیث هم نه مني دا ما د دې لپاره ورته پیش کړي زه دا خلکو ته دا ورښکاره کوم چې د ګورې دا خلک داسې دي نیم کتاب مني نم نه دا کتاب د راواخلي که نه څه لپاره راواخلي د دغه لپاره راواخلي چې دلیل په خپل وایي او که د یې لپاره د ایضاح مې راواخلي اثبات دې نه دی کړی ایضاح د څه کوي یو پلا اثبات د مسلې وکړي بیا به ایضاح کوي اثبات قبل الايضاح دی قبل الايضاح دی ایضاح بعد الاثبات تا مسله لیکلې نه ده ثابته کړې نه چې څه دلته موږ ته وضاحتونه کوي دا کتاب ما د دې لپاره درته پیش کړي چې دا مولوي صاحب ویل چې دا اصل الفتاوا د مسله لیکلې ده هغه کتاب لیکلی دی چې در دفن وروسته لاسونه پورته کول دا ثابت دی په حدیث هغه کتاب لیکلی دی هغه تورې دی نه وایي هغه په پای کې چې وایي اجتماعي دعا بدعت نه ده وایي دا دلیل د دې نه دی چې د دفن وروسته اجتماعي دعا بدعت لکه پنجپیریان چې وایي او د پنجپیرانو په حق کې دیوبندیان دا دیوبندیان نه دي دا زما سره د مفتي سردار صاحب کتاب دی نه میری پنجپیری حضرات یعنی مماتی ټوله دیوبندي نه هي یعنی پنجپیریان دیوبندیان نه دي پر دې د ټول پاکستان د مدارسو دستخطونه شته چون بسی ابلیس و آدم روی هست پس به هر دستی نیاید از دست دیر نه 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 د کتاب شعر درته وایم د شعر درته وایم د کتاب شعر درته وایم شکندل نه درته واخلي نه واخلي که دا کچا شکندل بلله واخلي د کتاب شعر لیکلی دا د کتاب خبره چې درته وویل شکندل مې نه درته کړي ده وویل چې حدیث مبارک بس دغه یو ټکی ونیوئ چې حدیث مبارک کې راغلی دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخ په قبلې ته وګرځوئ ما درته وویل چې ګوره حدیث مبارک د مشکات کې دا راغلی دی چې رسول علیه الصلاة والسلام مبارک مخ و قبرو ته وګرځوي پر لارې باندې روانو پر یو قبرو باندې ورغلی مخ یې قبرو ته رسول علیه السلام ګرځولی دي زموږ فقها ټول وایي زه به دلته تا ته په القدیر پیشوم چې د دعا په وخت کې زموږ په مذهب کې ګوره ته خو مذهب باندې زموږ په مذهب کې د دعا په وخت کې مخ و قبرو ته ثابت دي دا وګورئ حدیث مبارک دا د حضرت امام صاحب مبارک خپل کتاب دی په سند ثابت دی دی ښه سند هم غواړي مسند الامام اعظم د احادیثو کتاب دی زموږ د مذهب د امام صاحب مبارک کتاب دی څنګه وایي حضرت امام صاحب مبارک ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة ويجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عبد الله بن عمر ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم جليل الشان صحابي ده حضرت عمر رضي الله تعالى عنه مبارك زي په ټول صحابه کرامو کې کلک متابع د سنتو چې د رسول علیه السلام یو سنت په حضرت عمر نه دی پرېښی حضرت امام صاحب مبارک په خپل مذهب کې چیز نه نقل کوي هغه وایي سنت طریقه دا ده چې کله قبر ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راسې مخ و قبلې د قبر ته مخ و قبر ته وګرځوه د قبلې د خوا ته راسه او شا دې ور قبلې ته وګرځوه هغه وایي سنت د قبر په هغه کې دا دی چې مخ قبر ته وګرځوه شا قبلې ته وګرځوه او د لاله وایي چې حدیث مبارک استقبال القبله راغلی ده خو دا خو احادیث مبارک زموږ د مذهب دی دا د حضرت امام صاحب مبارک په خپل کتاب دی دا علامه بنوري دا د کراچي عالم دی محمد یوسف بنوري د شاه انور شاه کشمیری رحمه الله شاګرد دی حدیث مبارک د ترمذی راخلی دا دریم جلد معارف السنن دی او حدیث مبارک را نقل کوي په 140 صفحه کې حدیث مبارک کې ډېر طویل بحث کړی دی دا یې ویلی دی چې زموږ په علاقو کې چې کم د سنتو وروسته د لمانځو وروسته اجتماعي دعاګانې کېږي د دې دپاره اصل د احادیثو څخه شته دا د اجتماعي دعاګانې ثابتې دي او بیا یې لیکلي دي چې تکرار په دعا کې څنګه دي وایي داسې لیکلي دي بیا وصحت احادث عامة في ادب الدعاء من رفع اليدين عام احادیث په دې کې ثابت شوي دي
چې ادب په دعا کې دا دی چې لاسونه پورته کړه. زه به دلته د امام جلال الدین سیوطي رحمه الله کتاب درته پیش کړم. هغه یو کتاب پر دې لیکلی دي 100 احادیث یې نقل کړي دي، 100 احادیث چې په دعا کې به لاسونه پورته کوي. بیا لاسو نه پورته کوي، بیا لاسو پورته کېدلو دعا ده، بیا ادب دعا ده. حضرت علی کرم الله وجهه کنز العمال کې روایت دی، رب لا یزال فرمایي قرآن پاک آیتونه مبارکان حافظانو ته معلوم دي چې کله پر قریشو باندې عذاب رالی، وجه چې شوه د عذاب د قریشو، رب لا یزال هلته آیتو مبارکانو کې وایي چې دی رب لا یزال ته رجوع نه کوله، دی عاجزي نه کوله، دی حق ته غاړې نه ایښولې. حضرت علی کرم الله وجهه وایي دا د خدای تعالی سره تکبر چې شو. کنز العمال کې روایت راخلي حضرت علی صاحب تکبر یې دا و چې هغه خلکو به لاسونه خدای ته نه پورته کول، د هغه دعاوې کولې لکه پنجپیرۍ. په دې وجه رب لا یزال عذابونه باندې رانازل کړله. اوس علامه بنوري صاحب څه وایي په دعا کې لاس پورته کول ادب دي. ومسح الوجه بهما بعد الدعاء، د دعا وروسته پر مخ باندې لاسونه راتېروه. دا د دیوبند عالم دی رشاد ورشاد صاحب. وصح حدیث فی تکریر الدعاء ثلاثا، حدیث مبارک صحیح دی په دې کې چې درې دعاوې به کوې كل مرة برفع اليدين من حديث عائشة عند مسلم. عرف لا په جلا جلا وار سره، عرف لا په جلا جلا لاسونه پورته کوي. نه مطلق یې کړی، استدلال مه کوه، دا مطلق یې نقل کړی دی. دا د دیوبند عالم دی. که څوک منې تا ورته دیوبندي یم، تا ورته دیوبندي یم. دا دیره د مسلم شریف کې بقي غرخت راغلی، دا دیره دوه ودرېږه خبر ورته کومه. دا د مطلق خبره ده، حدیث مبارک د دیره په حق دی. وخاتم الانبیاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء آيات اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د ازمش د پاره بالکل لار ده. د هغو په ژوند په زندگی کې دومره حد پورې امانتداري و، د هغو په ژوند په زندگی کې تر دې حد امانتداري وه چې د فتح مکې په ورځ باندې یو تن په باره کې نبي صلی الله علیه وسلم وروسته وایي چې دا به تی ختماوي. صحابي ورته وایي د الله پیغمبره ما ته به د نفسي اشاره کول. الله پاک پیغمبر وایي چې د پیغمبر عادت خائنة الاعین نه وي، سترګې یا چم دا د پیغمبر په سنتو کې نسته، نه په دین مذهب حنفي کې سته. مولوي صاحب را روان دی د سهار ایسته چم 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 وای دا دی او دا دی، بیا یې واري واري وهم کې واري وهم کې چې زه یو وار وکم په یو چپلاخه د ډېرو مخان خوږېږي. پښتانه یو پښتو سته چې زه هغه واري وکم د دې ګردو به طبیعت خراب. مولوي صاحب ګوره دا تعدي کوي، زیاتۍ کوي. زیاتۍ نه دی کړی مولوي صاحب، زیاتۍ نه څه ته ولای کوي. تهمت وایي، تهمت به نه وایي. تهمت زیاتۍ مې وکړي، کم زیاتۍ مې وکړي. تا دا وویل تا والله که دی مذهب منې. زما تا ته عقیده ده، زما پر تا عقیده ده، ما خپله عقیدې موافق کوم. زه تا ته عقیده د دې لرم چې ته مذهب نه منې. که دې منلی که دې منلی بیا دې نه وایي چې حدیث ښکاره، مذهب نه منې، بیا دې نه وایي چې حدیث ښکاره. کتاب راخستی دي مرقات ته چا دی؟ مرقات نه تا ته مذهب نه در معلومیږي، ولا که در معلومیږي و ته په خطا پکښې وتلی یې. دا چې دا مرقات ته چا دی؟ احسن الفتاوا ده چا ده؟ اشعث اللمعات ده چا ده؟ ما فتاوا دارالعلوم دیوبند ده چا ده؟ تنقیح الحامدیه ده چا ده؟ فتاوا شامله چا ده؟ نه منې ګرده نه منې، یو ځای منې بل ځای نه منې. په هغه دې نه منله، هغه دې احسن الفتاوا دې نه منله. ولې مې نه منل؟ کله دې منله؟ اجي صاحب تسلیم مولوي صاحب دغه کې شراقيدة الطحاوية ده عبد العزيز الحنفي ده أغاز ما أحناف بجامعة كده سلفي ده تحتاوي ده حنفي ده تحتاوي من أخذ ده نمي رأس شراقيدة ده أحناف بجامعة كده خلده أغاد أحناف بجامعة كده غالبي. وعليكم السلام. تیم پلس وخت حواله نه کوي دا موضوع نه ده، موضوع دا د تعزیت ده. دا زه تاسو په یاد ولګیا او الحمدلله قرآن او سنت ورسره صحیح فقه حنفي، صحیح فقه حنفي هغه به ولې نه خو ته خو بېشه تا احسن فتاوا راواړول زور دې کوي په هغه کې هغه حدیث راغلی چې استقبله قبلته د امام ابو حنیفه رحم الله خپله رایه څه شته
عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث بشيء عبد الله بن عمر رضي الله عنه دعوة لي وشيء بسيء وبه نأخذ بكشد وده إمام أبو حنيفة رحمه الله ولا رأي تشتغل تفسير روح المعاني وقرأ مولي صاحب بركوري وقرأ دلته ما قرأ بركوري وقرأ لكن إمام صاحب ولا رأي تشتغل ښکاره که أيوة ښکاره نو ما تا ته وختي ویلي وای چې بدلیله خبره نه منم ما نفر هو او ترى وقت خبره یو نو دا موضوع نه موضوع ته بل راوخه تعزیات ولا ثابت ده ته مطلقات سوالي دلیل استدلال پیش کړه مسلم شي دا مطلقات استدلال نه دي مطلقات سبب استدلال بس تکشنه څنګه باندې خبره تاچم پرسو زموږ خبره په دې کې د موضوع پر اشتاګوم د سره څخه دغه سره روان ده چې مولوي صاحب خپل خبره نه پیش کړي اجمالي هغه صاحب نه ویرالي دا خبره پر دې روانه ده دغه ملایانو ته خلک ورغلي دي او هلته دي دا ولاړ شوي دي په هدیره کې په شیخ ماندا کې دا غږ کړی دي امیدي کملا دی رنګ د امیدي خداګر ملایان په جمع کې دي هغه ولاړ شوي دي بیا دا ویلي دي بلا حواله چې وروره دلته دعاوي پر هدیره کې د اجتماعي دعا نه ده ثابته لاسونه پورته کېدل نشته بس هر یو درې دعاوې نشته هر یو خپله دعا کوي ځي بیا په فاتحه کې جنجال جوړ کړی وي بیا موږ ولاړ شو د دې سم پر دې موضوع باندې دلیل وغوښتي جناب مولوي صاحب ولاړ شو احسن الفتاوا راپورته کړل نو موږ ورته ویل چې احسن الفتاوا چې دا تا کومه صفحه یاره کړل در هغه لس صفحې مخکې وګوره هغه لیکلي دي چې درته په وروسته دعا ثابته ده دی وایي هغه زه نه منم زه د قرآن څه دلیل وایم هغه څه دې وویل ستا ریکارډ پروت دی ستا ریکارډ پروت کښېنه مه ولاړېږه ستا وارې نه دي ستا وارې نه دي ته به کښېنې ستا وارې نه دي ستا ریکارډ پروت دی اوس زه درته راګرځو ته به خبرې نه کوې ته به خبرې نه کوې ستا ریکارډ پروت دی ته به خبرې نه کوې ستا ریکارډ پروت دی ستا ریکارډ به اوس موږ دلته راړو دا به موږ تاته راړو ته به خبرې نه کوې هغه باندې به دلیل نه وایې کښېنه تا به هغه وخت کېدلی چې ما تا د مناظرې پر اصولو تللي وای ما تا ته وویل چې هېڅوک به خبرې نه کوي ټول کښېني ما تا ته وویل چې ته موضوع ولیکه دلایل ولیکه چې په چیش دلایل وایي ثالث ولیکه چې په چیش باندې ثالث وټاکه بیا به تا ویل چې دا ثالث دی ته خبرې تا څوک نه ټاکي موضوع نه لیکې کاپي دې در اوسه مخته پرته ده زه ته خبرې مه کوه ما خبرې پلا پرېږده تا وویل چې د احسن الفتاوا دلیل نه دی او پیسې یې خپله راوړې دي د پورته کړل د جیل چا د پورته کړل د هغه لس صفحې مخکې نه مني بیا مني کوم چې ما حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ووایه تا جرح دا پر وکړل تا ورته دا زموږ د مذهب دی که نه دا اوس دې خلکو ته وګوره څه شو مسند شریف دا د حضرت امام صاحب مسند دی زموږ تاسې د مذهب خپل کتاب دی هغه د امام صاحب مبارک ته ودرېږه دا د امام حضرت امام صاحب خپل په کتاب کې خپل د مذهب دپاره دلایل راوړي دي دی وایي دا زموږ د مذهب قول دی که نه دا فتح القدیر دی زموږ د مذهب کتاب دی علامه ابن الحمام شارح د هدایه دی علامه شاملي کې درجې ته د اجتهاد رسېدلی دي علما کرام د ده په شان کې ښه عقیده لري چې هغه د مذهب عالمان دي ده لیکلي دي چې امام ابولیث رضی الله عنه لیکلي دي چې د حضرت امام صاحب مذهب دا دی چې وخت کې د دعا به مخ قبلې ته کوي دی وایي په دې کې دی سخت خطا شوی دی امام ابولیث صاحب ولې حضرت امام صاحب مبارک په خپل مسند کې روایت د دې نقل کړی دی چې هغه وایي مخ به قبلې ته نه کوي بلکې مخ به قبر ته کوي او ابولیث صاحب وایي د امام صاحب مذهب دا دی وایي امام صاحب په مذهب کې دی خطا شوی دی دا وایي ځکه د ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت وما عن ابي الليث انه يقف مستقبل القبلة مردود دا چې امام ابو الليث ویلي دي چې د زیارت د دعا په وخت کې قبلې ته مخ کوئ دا خبره یې رد ده دا بېځایه خبره ده د مذهب خبره نه ده ولې بما روي ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه في مسنده حضرت امام صاحب مبارک په خپل مسند کې روایت نقل کړی دی کتابونه تاسو چیرې بیاسی دا امام صاحب مسند ته دغه کتاب ولا حواله ورکړي وایي حضرت امام صاحب مبارک په خپل مسند کې دغه روایت چې ما مخکې تاسو ته ووایه حضرت امام صاحب مبارک روایت نقل کړی دی عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك أيها النبي وحضرت امام صاحب خپل روایت نقل کړی دی چې مخ قبلې ته مه ګرځوه بلکې مخ چاته وګرځوه وقبر ته وګرځوه بیا دعا وکړه حضرت امام صاحب مبارک مذهب دا دی چې مخ به قبر ته ګرځې قبلې ته به نه ګرځې بل دا مولوي صاحب دا جرح وکړل دا خو د امیانو خبرې کوي ما د امیانو ته دا ځان ښکاره کوي چې حدیث مبارک ښکاره کوي دی وایي مطلقات به نه ښکاره کوي پر هره جزیه به دلیل ښکاره کوي زه د دغه مولوي صاحب څه دوې پوښتنې په لمانځه کې کوم که ده اجازه وي که ده ما ته پر هغه باندې په حدیثو کې جزیه ښکاره کړه لمونځ که په حدیث کې دا راغلي دي چې دا لمونځ دا رقم کوه دی به هم کوي زه د ده د خولې پور کوم
نیسو ښکاره کولی دا خو ستا د مجتهدین دي هغو خو استدلالات کړي دي ته څنګه مذهب منې ما تا ته وختي ورته مذهب نه منې ته د مذهب په جامه کې ما د کار روان کړی دي ته مذهب منې د مجتهد قول بیا وایي نه منم بیا وایي حدیث ته ښکاره کړه دیوبند منم معارف السنن مې ورښکاره کړي بیا نه مني دلته وګوره خبره واوره خبرې به نه کوې دا وګوره دا حدیث مبارک وګورئ دا د مسلم شریف د امام مسلم کتاب دی حدیث مبارک اوږد را نقل کوي حبیبه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور وایي زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روایت تاسو ته نقل کوم صحابه کرام ورته وو یو شپه زما سره نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وو خپلې چوټې یې په وکښلې خپل وسر ته یې کښېښولې بیا رسول علیه الصلاة والسلام مبارک روان سو زه د شا د خوا څخه په پسې سولم حدیث مبارک اوږد حتی جاء البقيع فقام فاطال القيامه رسول عليه السلام جنة البقيع ادرې ته چې مدینه منوره کې حجانو لیدلې د هلته ورغلي اوږده قیامه یې وکړل ډېر وخت ودرېدي رسول علیه الصلاة والسلام مبارک بیا وروسته د راغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه وکړله ثم رفع يديه 3 مرات بیا یې لاسونه پورته کړل 3 واره یې دعاوې وکړلې ثم انحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت فهرول فهرولت فاحذر فاحذرت بیا ډېر روان سو راته تلواري سو زه هم تلواري ورسره رالم د دې حدیث مبارک په تشریح خو نو اوس مولوي صاحب وایي زه پوهېږم دلته دا نه دي راغلي چې 3 واره لاسونه پورته کړل امام نووي شارح د مسلم در دې حدیث مبارک لاندې څه وایي هغه امام نووي د شارح د مسلم تا وویل تا احادیث وپېښې د امام شافعي صاحب د مذهب دی د امام صاحب په مذهب کې دا هم د ښکاره کوم دواړه د ښکاره کوم د امام صاحب د مذهب د خو تا نه منل خو دغه معارف السنن مې د ښکاره کوي دا د امام صاحب مذهب دی که نه دا څه وایي د دغه حدیث لاندې وصح حديث في تكرير الدعاء 3 كل مرة برفع اليدين من حديث عائشة عند مسلم واخه وإذا حديث څخه د عائشة صدیقه حق شنه افلام دغه اولاد سره ونیسه وإذا حديث څخه د عائشة صدیقه سره دا معلومه سوله چې د مسلم په روایت کې دغه حدیث مبارک دغه د امام صاحب د مذهب عالم دی وایي زمنم هغه وایي دا حدیث څخه دا معلومه سوله چې په ادله کې به 3 دعاګانې کوي او لاسونه به هم 3 واره جلا پورته کوي هر خپل لاسونه ورسره پورته کوي تکرار په دعا کې سنت دی امام نووي صاحب روایت به مرته ذکر کما ځکه دی خو د مذهب پایبند نه دی خدا حدیث ته خبره به مني ثم رفع يديه 3 مرات دلته امام نووي د دې کتاب شارح ته وایي دا مبارک د ډېر غټ اجتهاد خاوند دی او دا مبارک تقریبا شاوخوا 200 کاله شاوخوا مخکې تېر سوی عالم دی دلته لیکي فيه استحباب اطاله الدعاء وإذا دا حدیث څخه معلومه سوه چې دعاګانې اوږدې کوي لکه پنجپیریان مازې ځان مه ځینې خلاصوي چې بس پر مخ لاس پورته کې روانېږي هغه شاعر څنګه شعر پسې ویلی اوس کې بیا وایم مولوي صاحب خبرې کړي ورفع اليدين فيه او دا ځینې معلومه سوله چې اوږدې دعاګانې کوي او وتکریره مکرر کوي 3 دانې کوي ورفع اليدين فيه لاسونه پکې پورته کوي وفيه دا غره کم دام راغلي دي چې دعا د قائم چې د اکمله ده من دعاء الجالس في القبور فولاړې دعاګانې کوي په ناستې مه کوي ښه قبلېږي دا حدیث